مخامخ تاسو ته چې کومه ښځه ښکاري دا داسې یو نوی کیس مخې ته راغلی د دې ښځې کم خاوند چې دی په دې باندې په غاښونو باندې داسې چکونه لګولي دي یعنې د ټول نه مخکې تاسو دا ویډیو لږه وګورئ دا تاسو وکته ګورئ ښه او په دې سټ باندې او په دا سترګې مې خوږ دي او دا ویښتې رانه ویستې دي رانه غوښې جدا کړي په چکونو رانه او په دا سټونه دا چاچي خو یې راله والي والي دي چاچي خو مې داسې دي ټول بدن مې شین دی یار زه اریان یم چې لکه دا څنګه خاوند وصي شوه هغه د خاوند د ښځې خپل منځ کې هغه مینه لکه تاسو دا وکته داسې قسمه چکونه یې پرې لګولي دي کم تاسو وکتو دې نه علاوه کم ډېر زیات یو زخم یې وله جوړ کړی دی د دې نه پس بیا داسې چل شوی دی دا کومه ښځې چې تاسو ته په سکرین باندې چې ښکاري نو د دې په منځ کې چې کومه دا جګړه راغل ده نو دا بیا راغل ده د خاوند کور ته ډېر زیات غریبانان دي نو بیا د دې کم ماما چې دی هغې زموږ دا کم ورور چې دی سوشل ورکر د دې سره یې رابطه کړې ده چې آیا ته فورا لاړ شه او داسې یو واقعات شوی دی داسې یو ظلم شوی دی یعنې دا کومه ښځه چې ده دا به بار بار وهله مختلف قسمه داسې تشدد به یې کولو نو بیا دا راغی او کوم انټرویو چې دا هغه یې ترې واخیسته مخکې ګورو چې مخکې څه وایي د ویښتې رانه دا وګوره دا ویستې دي په سترګو پسې نظر کم شوی یار که مونږ وګورو دا کم نوره دنیا چې په څه حال کې روانه ده او زمونږ کم پښتانه چې دي هغه په څه حالات کې روان دي کم نور کم مینه محبت چې دی او زمونږ د پښتنو کمې دشمنیانې چې دي کم مرګونه چې دي یعنې که تاسو ګورئ نو بار بار هره ورځ په ورځ کې 2 3 4 پښتانه هغه راپاسي یو بل وژني بل که مونږ وګورو کور کې کم تشدد د کومې قصې چې دي دا چې سټارټ دي نو هغه هم ډېرې زیاتې سیوا شوي دي نو بس الله تعالی دې په مونږ رحم وکړي د خور له دې هغه او زموږ حکومت ته هغه انصاف دپاره اپیل دی چې برای مهرباني که تاسو د دې سره انصاف وکړو دې له تاسو انصاف ورکړو نو را روان وخت کې چې کم دی داسې نورې واقعې هغه به ډېرې زیاتې کمې شي خو د بده مرغه داسې انصاف نظام هغه پاکستان کې ډېر زیات کمزوری دی نو د هغې وجې نه چې کم دی داسې تشدد او داسې واقعه داسې کم کیسونه چې دي هغه مخې ته راځي نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره